سلامونه ملګرو، داسې قسمه ویډیوګانې موږ تاسو په یو کلیک سره څنګه جوړو، نو دا به زده کوو په دې ویډیو کې. د دې ویډیو نه موږ تاسو ډېر څه زده کولی شو، خو موږ تاسو یې پوره وګورو. اوس راځم اهم پوینټ لا، چې موږ تاسو په ځان لا په کور کې په موبایل کې څنګه ویډیو جوړو او بالکل فری، او په دې طریقه باندې تاسو هر قسمه ویډیوګانې جوړولی شئ. لکه تاسو د ویډیو په شروعات کې وکتله د پیشو او د منګک، دا به ډېرو خلکو کتلي. داسې قسمه ویډیوګانې یا د معلومات باره کې، یعنې هر قسمه ویډیوګانې تاسو په دې ویب سایټ باندې جوړولی شئ. لاړ به شئ چاټ جي پي ټي ته به ووایئ چې ماله یو کهاني راکړه. هغه کهاني به هلته نه را کاپي کړئ او را به شئ دې ویب سایټ کې به پیسټ کړئ. ښه نو راځئ چې دا طریقه کار پوره زده کړو. نو که اوس موږ تاسو وایو چې موږ په چاټ جي پي ټي باندې هم کهاني نشي لیکلی، نو را به شئ یوټیوب ته. په یوټیوب کې به یو ویډیو خوښه کړئ، لکه څنګه چې ما دا راړوله، لکه چې یو سپی دی او یو مرغابی ده. زه هم چې دا ویډیو زه هم جوړه کړم، نو څه چل به وکئ، را به شئ د دې نه به دا لینک کاپي کړئ. دا لینک چې تاسو کاپي کړئ، نو بیا به تاسو راشئ کروم ته. نو کروم چې تاسو کولاو کړئ، نو دلته کې به تاسو ولیکئ، الریډي ما لیکلی دی نوټ بک LM. دا چې تاسو ولیکئ، نو بیا به دا سرچ کړئ. دا چې تاسو سرچ کړئ، نو تاسو ته مخې ته راشي ګوګل نوټ بک LM AI. په دې به کلیک کړئ. په دې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو ته مخې ته راشي ټرای نوټ بک LM. په دې به تاسو کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ، نو لوډینګ به شروع کړي، لږ صبر به ورته وکړئ. بیا به تاسو ته یو ویب سایټ کولاو شي، او په دغه ویب سایټ کې به تاسو بر وګورئ کریټ نیو. په دې به کلیک کړئ. دلته کې به خپل جیمیل چې کوم دی هغه لاګین کړئ. دې ته به لږ صبر وکړئ. بیا به تاسو ته راشي دلته کې چې تاسو کوم لینک کاپي کړی دی، نو کته یوټیوب دی. یوټیوب په ځکه وهئ چې موږ دا لینک چې کوم دی دا موږ د یوټیوب نه کاپي کړی دی. اوس په دلته کې دغه لینک کاپي کړئ او کته به دا شین نشان ووهئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو ته مخې ته یو بل سکرین کولاو شي. اوس په زموږ طریقه کار سئ. اوس په تاسو داسې کار وکئ، بره به تاسو په دې ګوټ کې سټوډیو نشان راشي، په دغه به کلیک کړئ. اوس په تاسو دلته کې راشئ دې پله ویډیو اوورویوز باندې. په دې به تاسو په دې پنسل په دې نشان باندې کلیک کړئ. په دې پنسل نشان باندې تاسو کلیک کړئ، نو دې پله به راشئ. تاسو به داسې کار وکړئ چې دې پله به راشئ. دلته کې به دا په دې ټیک مار باندې دې باندې کلیک کړئ، او لاندې به راشئ. تاسو چې کومه ژبه کې ویډیو جوړول غواړئ، نو دلته کې به ژبه خوښه کړئ. زه وایم چې زه یې په اردو کې جوړوم، نو دلته کې چې کوم دی زه په اردو باندې کلیک کړم، او دلته کې به راشم. دلته کې به راشئ، تاسو دې ګوټ کې شین نشان دی دا به ووهئ. دا چې څنګه کلیک کړئ، نو تاسو ته به هلته کې ویډیو شروع شي. تاسو کتلی شئ دا ویډیو اوس جوړیږي. دا ویډیو به تقریبا تاسو نه 8 منټه غواړي. بیا به د 8 منټو نه پس تاسو داسې کار وکړئ، ویډیو چې څنګه جوړه شي، نو بره به تاسو دلته کې وګورئ ډاونلوډ بټن به تاسو ته راشي. بس دغه چې څنګه ووهئ ډایرکټ په ګیلرۍ ته لاړ شي. دا تاسو وکتله چې څنګه په یو کلیک باندې ویډیو جوړه شوه. دا چې کوم دی دا اوس ګیلرۍ ته راغله، دا تاسو کتلی شئ. نو ملګرو دا وه هغه ویډیو چې موږ تاسو په یو کلیک سره ویډیو تیاره کړه او ګیلرۍ ته راغله. او د دې نه علاوه تاسو نورې ویډیوګانې هم تیارولی شئ په یو کلیک سره. نو دا وه یو اسان ترینه طریقه. که ویډیو خو خوښه شوي، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته به زموږ ویډیوګانې د ټولو نه اول راځي. او په کمنټس کې لازمي ووایئ چې ویډیو څنګه وه. د الله په امان.